هر نسل کې ټکنالوژي بېلابېل بدلونونه رامنځته کړي دي، خو د دې نسل مصنوعي ځیرکتیا د بدلونونو حد راس کړی دی. مصنوعي ځیرکتیا نه یوازې دا چې درانه کارونه سرته رسولی سي، بلکې ورسره په څنګ کې درنې فکري دندې هم مخته وړي. نن ورځ مصنوعي ځیرکتیا ډیزاین کوي، تجزیه او تحلیل کوي، وړاندوینې کوي چې د انسان څخه دقیق، چټک او نه ستړی کېدونکی دی. له همدې امله ډېرې وظیفې چې موږ خوندي ګڼلې، اوس ورو ورو د لمر د ډوبېدو په رقم له منځه ځي. فابریکې په مکمل ډول اتومات کېږي، دفترونه په الګوریتمونو چلیږي، آن هنر، موسیقي او لیکل هم اوس د ماشینونو ترمنځ یو سیالي ګرځېدلې ده. هماغسې لکه څنګه چې برېښنا انقلاب رامنځته کړ، لکه څنګه چې انټرنیټ نړۍ بدله کړه، اصل کې خطر د مصنوعي ځیرکتیا پورته کېدل نه دي. خطر دا دی چې موږ ورسره پورته نه شو. هغه کسان چې زده کړه وکړي، ځان عیار کړي او نوښت وکړي، هغوی به سبا مشران وي. هغه څوک چې سترګې پټې کړي، ښایي د راتلونکي له چادره پاتې سي. نن نړۍ کې لوی شرکتونه لکه مایکروسافټ، لرنا، بي ټي ګروپ او اټوډیسک د مصنوعي ځیرکتیا له امله زرګونه دندې کموي. مصنوعي ځیرکتیا اوس د مشتری خدمت، دفتري کارونو او تکراري دندو ځای نیسي. تر ټولو زیانمن کسان تازه فارغه شوي کارکوونکي دي. راتلونکی د نویو مهارتونو دی. څوک چې ځان عیار نه کړي، شاته پاتې کېږي.